السلام علیکم ناظرینو، نن موږ راغلي یو د ټنډیل موزیم ته چې په هغې کې پخواني مختلف قسمه اوزار سامان کوم چې به تاسو په سترګو هم نه لیدلی بلکې ستاسو نیکونو مشرانو به استعمال کړی نو ګورو د هغه سره میلاویږو او د هغه د موزیم چې کوم پخواني سامان دی هغه تاسو ته ښیو د ویډیو په ذریعه باندې. سلام ټنډیل صاحب، سلام علیکم. دا موزیم چې جوړ کړی دی د خیر سره که نه، نو دا یو په کوم غرض جوړ کړی؟ دا زمونږ د مشرانو کوم ورثه چې دی هغه زمونږ نه ورک شو. جی بالکل. نو په دې بنیاد باندې بس زما الله تعالی په ذهن کې واچوله او د 20 دسمبر نه ما دا شروع کړې ده. الحمدلله خلک تعاون کوي. جی. دا 80 سیزونه 80 ایټم برابر شوي دي. نو تاسو موږ ته د دې شیزونو نومونه واخلئ. بالکل یې دا اولنی چې کوم تاسو په لاس کې نیولی دی دا څه شی دی؟ دې ته ډبلی وایي، په دې به نانداف مالوچ ویشل ډنډس ورته وایي. ښه جي ښه. اوس که په ښه پښتو کې بل څه نه وي نو مال هغه نه راځي، ډنډس ورته وایي او دا د نانداف ډبلی دی. ښه نانداف دا هغه څیز دی چې په دې باندې وایي مالوچ وهلو او بیا دې پړستنې او طلایانې راکولې. ټیک شو جي. ور دا بل خو ماته چیلم ښکاري که دا څه دی؟ دا خو چا کره و او ویل چې زما نیکه د انډیا نه راوړی نه پته نه لګي څه دغه سورایي غوندې کې ده، څه نایابه غوندې کې ده، داسې نه چې د سرو زرو نه وي نو دا وینئ دا خو د سورایي غوندې کې ده، داسې ما ته خو څه چیلم غوندې کې ښکاره شو. زه په حساب صحیح نه پوهېږم ځکه چې زه هم د اوسنی دور ماشوم یم، پخوانی نه یم. ښه دا جرندې وږی دی. جرندې وږی کله چې به مشرانو جوار غنم وربشې جرندې ته ویوړې نه هلته پیمانه کولې او اوس پکې غټ غټ لوښي پراته دي. دا هغه وږی دی. دا هغه وږی دی. د دې حواله یو ملګری ده، دا چې چا راوړی دی نو دا حواله ورکوي. جی. د اوسني د نامبایانو د دمکش په شان دی. نو د دې نه یې چټو کار هم اخیسته، د سمسۍ کار یې هم اخیسته، کمکش هم دی. دمکش کار به یې شاید چې اخیستی. کمکش که دمکش؟ دمکش د نامبایانو کوم دمکش وي. اوس یې د اوسپنې دی. ښه ټیک ټیک. دا لوښي تالي دي، کټورې دې ته به کونډۍ وي. کونډۍ دا مختلف ځایونه راغلي دي. دا یو د کوزي باندې یو ملګري راوړی دی. تاسو به نومونه هم لیکلي دي چې راوړئ؟ بالکل. نو که دا څوک راوړل غواړي خپل بالکل دا وایي اعزازي چې زه به د هغو شجر نسب لیکم انشاءالله. ټیک شه. او د هغو لکه دا د کوزي باندې نه عبدالغفور نومې دی، نو دا هغه راوړی دی. دا زموږ د کلي عجب خان ښه جي د سیټ راوړی دی او نومونه باقاعده مونږ لیکلي دي. ټیک شه. دا تاسو کامپۍ ته به هم خېجوئ؟ بالکل خېجوئ. دا راشپیل دی؟ دا راشپیل دی. په دې چې کوم آبادول کول؟ دا زموږ د خپل کلي د امتیاز احمد ولد ظاهر شاه استاد صاحب راوړی دی. نو په دې باندې په دې هنر یې لیکلی، خو بهر موږ ته ټول لیکل کاپۍ کې مونږ لیکلي دي. ښه جي ښه. دا هم راشپیل دی. دا راشپیل د مدین نه راغلی دی. مدین نه یو ملګري راوړی، حزب الله نومې ملګری دی زموږ، او په دې خاصیت د ټول نه دا دی د نورو نه منفرد ځای دی چې دا په هغه سرمنې په تسمه باندې تړلی شوی دی. بالکل. وجه دویم وجه نه سرمن. دویم د دې زمونږ د لوکل راشپیلونو منفرد دا دی چې په دې باندې دا ښایسته ګل دی. بالکل ډېر زبردست. او د دې د اثار ثابتوي چې دا دغه وخت په ترې پیوالی شوي، مات شوی نه په ترې پیوالی شوي دي. نو دا حواله خو هغو نه ده راکړې، ځکه دا یو دوکاندار مونږ نه راکړی، نو هغه ته یې تاریخ نه ومعلوم چې څومره تاریخ دی. کتاب هم دې سره تاسو باقاعده تاریخ هم لیکئ لکه چې دا د کوم وخت دی؟ بالکل چې څوک د 100 کالو هم پخواني بالکل پکې شته. ټیک شي. دلته په دې کونډو کې یو کونډۍ دا څه شی دا خو ډېر دا کونډۍ چې دا نو دا حواله دا د سوګلۍ نه راغلې، نو هغه چې کوم تاریخ ښایي 1910 ښایي. هغه ملګری ماڼو نومې دی د سوګلۍ ماڼۍ سوګلۍ او دوه اکازه دی وایي چې زما نیکه کال هم د تلو راتلو او دا هغه وخت او زما د نیکه نه ډېر نیکه نه موږ ته پاتې شوې ده. نو هغه دا حواله ورکړي دا 1910 دی. ډېر. او دا سمسۍ دي؟ دا مختلف سمسۍ دي. دا هم د نور نه منفرد په دې وجه ده چې دې باندې دا دغه وخت مطابق کاریګر دا ګلونه کړي دي. ټیک. او داسې شاید چې اوس به زموږ کاریګر راوړی هم شي، خو داسې ګل داسې نشي راغلی، داسې نشي راغلی، نه به نشي. د دې کې دا دوه سمسۍ دي چې دا یو سمسۍ ده، د دې ما حواله ورکوي چې 100 کالو نه بره ده، او ځکه د 100 کالو نه بره دي ما خپل شجر نسب هم راکړی دی، ما پې لیکلی دی. تاسې وګورئ دا په مردان کې د کوزي بانډۍ نه د برې بانډۍ نه یو خاندان شفټ شوی دی، په مردان کې اوسي،
او هغې نه دا بیا واپس موږ د مردان نه راوړي نه هغې ښایي چې دا لکه د خپل ډر پر نیکه حواله ورکوي د نیا ورکوي چې دا وخت نه د 100 کال نه بره دا ښایي ځي دا بله سمسۍ دا سړی هم د دې حواله ورکوي چې دې حبیب النبي نوم یې دی د دا راوړې ده او د دې کور په دې حالاتو کې سیو دا یو سمسۍ او جمع یو ټوپک دا یو ټوپک پکې پاتې شوي دي ټوپک کوم دی افصل هغه هم راغلی دی ماشاءالله لا دا خو یو ښایي دا پیتې ټوپک دی نو یو بند دی پیتې نه یو بند دی نو ناکاره شوي خو دی خو به هر حال دیم دا والا ورکړې د 1926 نه مخکې دی او دا سمسۍ هم داسې د 1926 نه مخکې نن مې 100 سال ښایي دا بل ټوپک دا بل ټوپک بل ملګري راوړی دی عبدالرحمن نوم یې دی هغه راوړی دی او دا دغه یو بند دی دا پیتې دی دا پیتې دی نو دی هم وایي چې په دې باندې زما نیکه د باچا صاحب نوکري کړې ده نو پوره تاریخ ورته نه معلوم خو چې باچا صاحب نوکري یادوي نو دا به هم د سره پاس د 100 کال وي بالکل او دا ځل کې یو بل ټوپک مې هم ولیدو په نظر راغی دې ځینې پناه دی خو داسې دا خو ډېر پخوانی دی دا خو یو نیم سل کاله بعده شوي تقریبا په دې باندې هم دا سربر نومې کس دی د دې سوګي دی دی خو د میلاګانې دي راغلي دي خو په دې باندې سعادت لالا د هغه پلار د باچا صاحب نوکري کړې ده او دغه سړی اوس هم حیات دی ژوندی دی خو زما سره ملاقات نه شوی د دې صحیح تاریخ به انشاءالله زه هغه نه معلوموم د هغه ملاقات له خو زما هم ځان سره بوځي چې د هغه نه هم خپل انټرویو واخلو ځکه چې هغه له مازدۍ هم ټیک دی او روغ دی له خیره هم له صحیح خو ماشومان خراب کړی دی نو دغه څه شی موجود دی سلانچی دا نښه نشتي له خیره سره ښه نور څه ګورو دا خو پکې ماشاءالله تخته پوش دی کوم چې په مانځه دپاره د کېدو دا تخته پوش دی په دې خو هم ډېره ښکلې ګلکاري شوې ټوله ګل چاپېره ګل دی او دا د رنځړه نه روغ دی ماشاءالله او دا چې چا راکړی دی هغه سړی هم ژوندی دی او د هغه وایي چې دا زما مشره خور وه د ټول نه مچې د مور په دی دا د هغې د واده دی بټخیلې ته واده شوه د بټخیل نه بیا مردان ته چې د هغې نه واپس راغلي دي بټخیلې ده هغه وفات شوي ده خو کړوسي د هغې ژوندي دي کړوسي شته نسل یې دغه شته د هغه تخته پوش دی د خلکو مینه ده لکه چې چاته به ویلې مونږ به هم د دې ویډیو په ذریعه خلکو ته ووایي چې تاسو خپل کم نایابه شیزونه یې نو هغه راشئ د ټنډیل سره محفوظ کړئ باقاعده ستاسو نوم به لیکلی کېږي ستاسو د شجر نسب به لیکلی کېږي او دا به د هغه سره بالکل محفوظ وي ستاسو نه به خراب شي نو مهرباني وکړئ کوم سامان چې ستاسو سره پخوانی پروت دی نو هغه راوړئ د ټنډیل ته یې حواله کړئ چې هغې دله محفوظ کړي دا غاښور دی بالکل د لرګو کله چې به په دې باندې پولې اچولې او وږي به وږي مې بیاړه وږي چې په لاسو خلکو به لوړو کول بالکل دا هغه وخت نو پوره دغه خو نشته چې د کوم څه وخت نه د هغو سره ده او دا دغه تخته پوش ول روډ بکسرین راوړي ده دا پنکه پکې څه شی دا خو څه په ځای شول دې ته سرخه وایي او په دې باندې به مشرانو خلکو دا وخت مطابق دا دې سره دی وړې مې پرویشلې او دا سیز به داسې تاوېدل په دې باندې تارونه مې دغه کول تارونه به پې جوړول ټیک دا خو ډېر زبردست شی دی پیدا کړی ښه ډېر پخوانی دی دا مونږ د شموزو د کوهي کلي مې راوړی دی شموزو کوهي کلي یو ملګری د زوړې د هغو په توسط سره مونږ دې ته رسېدلي د هغه ما ماخیر هلته دې مې داسې تارونه روغول بهرحال د دې مونږ انشاءالله یو ورځ پریکټس کوو او چې څه یو مشران به راغواړو چې کوم هغو لیدلي یې به خپله استعمال کړي انشاءالله العزیز موږ له خدای نه راځي نو مونږ به د هغو نه تجربه به ترې واخلو او دا څیزونه به مونږ انشاءالله صحیح وپېژنو بیا که خیر وي داسې نور نایابه څیزونه پکې چې کوم دا منداڼو دی دغه منداڼو دی اوس هم شته بعضې کورونو کې زما د علم مطابق دا یو څه دا د عبید الله صاحب د کبل چوک انټرنیشنل سکول مالک چې کوم دی د هغې شجر نسب به دا دی ما لیکلی دی د هغه د زوی نوم دی اسد بن عبید الله بن عبدالغفور بن عمرګل بن تورګل او دا د 1964 ځکه چې تعلیم یافته خاندان دی نو هغو ته راته ښوولی دی دا اړیکې بل یو قسم دی شکل بدل دی نور دی اړیکې په شملو شاربلو کې استعمال دا چپې سره ټیک شه دغه چپه شوه دا اړیکې شو دا د
دې ته علاجي وایي خو د دې نه بل یو څیز د دې سره جوړښت چې کوم څیز دی هغه مات شي. فضل حقاني صاحب منیجر ریټایر د نیشنل بینک نه ریټایر د نمروز ملک زوی د باداګل ملک مسیح دا د هغوی د کور نه موږ ته میلاو شوی دی ماشاءالله. لا تاریخ موږ پوره نه دی نوټ کړی خو دا فضل حقاني صاحب ریټایر منیجر صاحب راکړی دی. بالکل دا خانک چې دی دا خانک دا د زوړې نه میلاو شوی دی د ده سړي نه بخشاد نوم دی او دی چې کومه حواله ورکوي نو د څلورو پوښتنو مخکې ښیي چې موږ به کالام ته او تروړ ته تلو راتلو نو د هغه وخت دی د دې دا سرحد دومره ښکاري چې دا هم د شپږو شلو کالو هغه وې غالبا د ښکاري نو انشاءالله یي به ځکه د دې دا پوزیشن او شکل شوی دی داسې دی دغسې دی. الله که نه بل څه شی مو ولدو ورکه چې را مخامخ یې کوو دا خو تاسو پېژنئ به یا به نه پېژنئ خو تاسو ته خدای نه دي خوري نو څه وکړو. پړی دا هغه پیزار دی کوم چې عموما زمیندارو خلکو په پخو کول خصوصا دهقانانو او دا به استعمالوو. دا هغه وخت مونږ خو نه دي لیدلي په استعمال باندې خو بهرن نوم یې اورېدلی دی خو خوړلی نه روغول او دا به استعمالول او بیا به خلکو یو خصوصي کار به بل کوو چې کله به کوټه په باران کې سزېده او جړۍ به وي مشران وایي چې 15 او 15 ورځې به جړۍ وه نو په دې کې دا خاصیت و چې کوټه به یې د پټه نه ویسته نو پاستنول نو په دې به یې کوټه چاپي کوله نو څه به قدرت بالکل بالکل او زما پسې ژوند کې داسې زما لپاره ناشنا دی دا هغه مچۍ چې زموږ مشرانو زنانو به په لاس به منګي وغړلې او مچۍ به یې نو چې کله پخې شوې دې کې به یې واچولې هغه به چڼ شوې دا کوترې دي دا به هم ډېر پخوانی که نه دا میلاو شوی دی د محمد اقبال په لاس د میر شیرین پاچا د زوی په لاس او دې حواله ورکوي چې دا زما د نیا د لاس دی نو دا هم د 70 نه واله د 90 سال په منځ کې شی دی خو صحیح تاریخ هغه ته نه دی معلوم خو پخوانی دی الله پاک ټول وخي مونږ په دې 15 کال کې ما داسې شی نه لیدل او اوس مې ستاسو برکتونه دا خو دوربین دی دا سیز دا مخکې مشران چې وایي ګران دا په حجره کې کله چې هغونه غرې ګرموه اوسپنه به یې ګرموله پاله به یې روغوله کشۍ به یې روغوله هجري د وخت مطابق څه شی به یې روغو کالی نو دې ته بنۍ وایي او خاصیت دا چې هغه مشران دومره محنت کړی دی چې دا ټوله ګل ده ټوله ګل ده ما خیال کس د یو ټوټې ده که نه دا ټول د یوې ټوټې نه روغ دی یو لرګي نه روغ دی او ټوله ګلداره ده ټوله ګلداره نو دې ته به ګوډي لګېدلي وو د بیزې یا د ګډ ګډوري هغه به یې دباول لکه څنګه به باجه کې لګېدلي نو دې به هوا کوله او نغرې به ښکاره به یې ګرموله ما خو یې ما داسې ښکاره شو لکه پخوانی دوربین معجزه دور د دوربین په شان دی او دا څه شی دی دې ته ګارګا وایي دا خو جدید دی دومره زوړ نه دی انشاءالله د مطلب دی چې کوم دي ته سره قدیمه ویلی شي هغه انشاءالله میلاو شي په دې کې به سمسۍ جوړه کوي او داسې دا خو دا زمانه قدیم د اصلي غوړو سیر دی چې په دې به پیمانه کول یا به بل قرض ورکول یا به خرڅول یا مطابق وګې نو سیر دی سیر دی ټیک شي او دا کڼاوه دا کڼاوه ده چې دا د 3 قسمه کار لپاره به استعمالېده یو د خټو دپاره په خټو کې به استعمالېده دویمه په واوره کې به استعمالېده او دریم په یخبند کې به استعمالېده سړی خویږي خلک دې باره کې مطلب هم کوي که نه په کړاکړ په کړاو ګرځه که څه وایي نو چا تپوس کړی چې راولي که ته په خېټه کې کړاو ګرځې همداسې به نه وایي چې شهید دا وخت دا خو همداسې لیدلي دي خو دا د سرمنې غلبیل دی د چمبه وایي دغه چمړه د سرمن ده ډېر قدیم دی دا هم ډېر قدیم دی دا سپېردار چمړه دا چمړه سرمن ده خو دا سیز د سپېردار دا ډېر زر خرابېږي او دا دواړه چې دا زمانې قدیم دي اوس هم هغه سرمن هغه سیزونه روغ دي دې کې بل شی دا چټو منداڼو دی دا دیو باره کې په کدا خو دې لکه ناوګۍ ده دا جرندې ناوګۍ دا د جرندې ناوګۍ ده کومې کې چې بعد دانې د برې نه رالې د پاسه په ډول به پرتې او په دې به دانې دلته به دا ټکټکې لګېدلی وو دا به د جرندې به پل بالکل دې نه به دانې چې به غورځېدې نو هغه به غورځېدې او دې به ړقېدو نو هغه به دانې به غورځېدې او په دې خو هم ډېر ښکلي ګلونه دي خاصیت دا دی
چې په دې کې هېڅ ځای نشته چې هغه بغیر ګوله دی کوم چې دا دغه د شپې ترې په هغې باندې هم ګل دی او دا بل خاصیت دا چې دا ټول د یو لرګي نه روغ دی دا خاصیت دی او د زمانه قدیم ذکر دی چې خاص لیدلی دی او ښه رنګ منګ بدل شوی دی اوس هم په خپل حالت کې ژوندی دی صرف دا یو ډول راوتلی دی هغې نو هم هوبهو هغه څیز دی داسې بل صنایع په غونډه کې شی چې زمونږ د اوسنیو خلکو نه لیدلی دا خو هم څه جدید دی دا څه دی چوتاره ستار غونډه کې دی چوتاره دا د دې هم وضاحت وکړه دا خو دې جدید غونډه کې راته ښکاري که پخوانی دی دا پخوا استعمالېدل اوس هم شاید چې خو دی پخوانی ګرمټ ورکوي په دې کې په لرګي باندې سوری دی مختلف څیزونه کې مثال د ډرل دی دا د والیا صاحب د وخت ټوپکې د والیا صاحب د باچا صاحب د وخت ټوپکې دغه پکې ملامات دي اړو څوک ونه ګوري مونږ خو ګورو که نه یاره دا خو مونږ ځان ته رسیو کړو که نه چې دا ویډیو به زموږ سره پرتی او دا ما خیال تقریبا یو اپس دی دا یو دې وضاحت هغه وکړو تقریبا د هر یو شي وضاحت وکړی شو دا صحیح غاخور دې ته غاخور وایي چې په دې باندې به شوتل کرل یا موجوده دور کې د شولو لپاره کله چې شولې نالۍ هغې لپاره پټي ووارئ ټیک دا غاخور دغه ورسره دغه جغ دی هغه جغ دی ورسره بس د خلکو مینه ده ما سره یو ایټم او ان شاء الله تعالی موږ د خلکو ته په دې ویډیو په ذریعه مو وایو چې که تاسو سره څه قیمتي څه دغی موږ به خپل هم کوشش وکړو او ویډیو په دې ځای ختم کړو د الله په امان